لحرا لمديني خرارنا لمديني د توحید درنګینو جوړه دنیا لمديني د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن. خرارنا لمديني د توحید بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن. درنو اوریدونکو، هغه خور چې د خپل د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره وځي په هغې باندې د الله لعنت دی. طبراني په معجم کې، همدارنګه صاحب د ترغیب و ترهیب په خپل کتاب کې د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما پر روایت سره د محمد رسول الله یو حدیث را نقل کړی. عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې ما د محمد رسول الله نه واورېدل. رسول الله فرمایل کله چې ښځه د کور نه ووځي او خاوند یې وتل بد وګڼي، نو په آسمان کې هره یوه فرشته په دې ښځې باندې لعنت وایي، او په کم سیز چې دا ښځه تیریږي د انسانانو او پیریانو نه علاوه نور هر څه په دې باندې لعنت وایي، تر دې چې دا ښځه بیرته خپل کور ته راشي. څومره ښځې به چې خاوند د کوره وتل بد ګڼي، اما دوی د خاوند اجازت هم نه ګوري، د خاوند خفګان هم نه ګوري، د کوره وځي ساعتونه بهر تیروي، نو په دې باندې د ملائکو لعنت دی. او په هر شي باندې چې دا ښځه تیریږي غیر د انسان او د پیري نه هغه څیزونه په دې ښځې باندې لعنت وایي. او د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما پر یو روایت کې راځي چې کله ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره اوځي، نو د آسمان فرشتې، د رحمت فرشتې، د عذاب فرشتې ټولې په دې باندې لعنت وایي، تر دې چې دا ښځه بیرته واپس خپل کور ته راشي. الله اکبر. د خاوند د خفګان په حالت کې د کور نه وتل دا څومره لوی جرم دی او څومره سخته سزا یې ده. هر یو څیز به په دې ښځې باندې لعنت وایي. اول خو دا مناسب نه دی چې یوه خور د خپل خاوند خفه کړي. که چیرې په څه وجه باندې خاوند ترې ناراضه شي، خفه شي، نو کله چې د خاوند غصه ختمه شي، نو باید دا خور لاړه شي د خپل خاوند نه معافي وغواړي. داسې نه چې خاوند پرې غصه شه، دام خفه شوه او برقه یې په سر کړه، خپلې مور کره روانه شوه. په دې عذاب کې هغه ښځه هم داخله ده چې خاوند یې موجود نه دی، خاوند منع هم کړې خو هغه د کوره اوځي. هو که ستا خاوند موجود نه دی خو هغه تا ته اجازه درکړې چې ګاونډیانو کره تلی شي، مور و پلار کره تلی شي، په دې کې شرعا بیا کوم مشکل نشته دی. هو که خاوند ستا وتل بغیر د اجازت نه بد ګڼي، نو بیا به کله هم د خپل کور نه نه وځې. که ووتلې نو هره فرشته چې په آسمان کې ده هغه به په تا لعنت وایي. په کم سیز باندې چې ته تیریږي غیر د پیري او د انسان نه، که هغه کاڼی وي، که هغه لرګی وي، که هغه سبزي وي، هغه ټول به په تا باندې لعنت وایي. نو هغه خویندې چې تر اوسه پورې
د خاوند په نشتون کې یا د خاوند د اجازې نه بغیر د کوره وتلې په دې باندې پوه نه وي همدا اوس چې زما خبرې اوري دا دې عملي کړي الله رب العزت به ورته توبه قبوله کړي چې پوهیږي هم بیا هم عمل نه کوي نو د آخرت په ورځ به الله رب العزت څخه سختې مسئولې یاستئ د دې پر ځای چې الله رب العزت تاسو ته د جنت د لارې لارښوونه وکړي نه تاسو ته به د جهنم د لارې لارښوونه کوي همدارنګه صاحب د کنز العمال د حضرت انس رضی الله تعالی عنه یو مرفوع حدیث را نقل کړی عن انس مرفوعا ایما امرأة خرجت من بیت زوجها بغیر اذن زوجها كانت في سخط الله تعالى حتى ترجع إلى بيتها أو يرضى عنها زوجها حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي کومه ښځه چې د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره ووتله نو هغه ښځه به د الله رب العزت په غضب کې ګیر وي تر دې پورې چې هغه ښځه بیرته خپل کور ته راشي یا خاوند ترې راضي شي د حضرت انس رضی الله تعالی عنه د روایت نه موږ ته دا معلومات کیږي چې د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره وتل دا د خویندو لپاره جایز او روانه دي ښځه د نکاح نه وړاندې د والدینو ماتحت خو د نکاح نه وروسته هغه د خاوند ماتحت وي باید د خپل خاوند خبرې ته وګوري او د خاوند خبره ومني نو که ښځه آزاده شي چې د خاوند نه مني هغه به بیا د شیطان تابع شي لکه نن ورځ چې غربیانو او د فاسد دیموکراسي زموږ خویندو ته دا ورښودلي چې تاسو آزاد یاستئ دا په نوم آزادي ده دا د شیطان غلامي ده په دې کې الله درنه خفه کیږي محمد رسول الله درنه خفه کیږي آیا هغه حقوق چې الله او محمد رسول الله تا مسلمان خور ته بیان کړي دي تا ته یې درکړي دي ته په دې باندې راضي نه یې چې ته د غربیانو نه حقوق غواړي هغه خویندې چې کوم حقوق د اسلام مقدس دین ورکړي دي په دې باندې بسنه نه کوي د غربیانو نه حقوق غواړي د ښځو د حق په نامه باندې غږونه پورته کړي دوی د په دې پوه شي چې د الله په ورکړه باندې راضي نه دي ځای جهنم دی جنت نه دی موږ او تاسې ویلي چې ډېر وخت د څه اختلاف د وجې نه ښځه ناراضه شي او خپلې مور کره لاړه شي یا نورو خپلوانو کره لاړه شي دا حرام کار دی دا د الله رب العزت د غضب سبب دی او والدینو ته او مور و پلار ته هم پکار دی چې هغوی خپل کور کې پرې نه دي ترې پوښتنه وکړي چې لورې ولې راغلې که د خپل خاوند نه خفه شوي وي باید هغه مور او هغه پلار خپله لور د لاسه ونیسي د خاوند کور ته راولي او که څه مشکل وي د ښځې او د خاوند ترمنځ هغه حل کړي دا نه چې مور او پلار د خپل خاوند په مقابل کې نور هم هڅوي دا تباهي ده دا بربادي ده دا د الله رب العزت د غضب سبب او لامل دی په اکثرو ښاریو کې ډیری خویندې د غربیانو د تهذیب او د تمدن نه متاثرې شوي دي هغوی دا وایي چې زموږ خاوند زموږ مساوي دی خپل ځان د خپل خاوند مساوي ګڼي د خاوند خدمت ماتحتي او برداشت داسې ښځې عیب ګڼي دوی دې په دې پوه شي چې تاسو د غربیانو د تهذیب او د تمدن نه متاثرې شوي یاستئ د محمد رسول الله خبرو ته غوږ نه ږدئ په تاسو باندې د الله غضب او د الله لعنت دی د الله او د الله د رسول د خبرې نه وروسته د خاوند اطاعت لازم دی په خور باندې د خاوند د اجازت نه بغیر د کور نه یو قدم هم بهر ایښودل دا د اسلام په مقدس دین کې حرام او ناروا عمل دی او کومه خورې چې کوي په هغې باندې د الله غضب او د الله لعنت دی څومره خویندې به چې د خاوند د اجازت نه بغیر ساعتونه حتی ورځې بیرون تیروي خو خاوند به پې خفه وي دا به خاوند ته بلکل اعتنا نه کوي د الله نه دې وویریږي چې د آخرت په ورځ به الله رب العزت دوی سره سخت حساب کوي نو ای د امت خویندو او میندو نن برداشت وکړئ
اطاعت وکړئ، تکلیف او پریشانی باندې صبر وکړئ، د کور نه بهر د خپل خاوند د اجازت نه یو قدم هم مه اخلئ، د الله په فرائضو باندې عمل وکړئ. سبا به د قیامت په ورځ الله رب العزت تاسو ته د راحت او د عیش و عشرت ژوند درکړي. الله به مو جنت ته ولیږي. همدارنګه هغه خور چې د خپل خاوند ته تکلیف رسوي، کومه حورې چې په جنت کې دي دې خور ته بددعایي کوي. د مشکات، د ترمذي او د ابن ماجه حدیث دی. راوی د حدیث حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه دی. عن معاذ رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي المرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کومه ښځه چې په دنیا کې خپل خاوند ته تکلیف ورسوي نو د هغه چې په جنت کې کومه د غټو سترګو حوره ده هغه وایي الله پاک دې تا مړه کړي، ده ته تکلیف مه ورکوه ځکه دوی خو تا سره لږ وخت دپاره دي، قریبه ده او نږدې ده چې تا نه جدا شي او موږ ته راشي. وګورئ کومه خور چې د خپل مسلمان خاوند ته په دنیا کې تکلیف ورکوي، هغه حوره چې په جنت کې د دې مسلمان لپاره ده دغې خور ته بددعایي کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه موږ ته دا معلومات په لاس راځي چې ښځه د دې وجې نه چې خاوند کمزوری دی، بیچاره دی، مسکین دی، ضعیف دی، چالاک نه دی، نو ښځه بیا د داسې خاوند د حقوقو خیال نه ساتي، د داسې خاوند بې پروایي کوي، خدمت یې نه کوي. دا ښه خبره نه ده. د اسلام په مقدس دین کې دا ناروا او ناجایز عمل دی. داسې ښځې ته د جنت حورې بددعایي کوي چې الله رب العزت دې تا د خپل رحمت نه لرې کړي. ستا خاوند خو ستا سره د یو څو ورځو میلمه دی، بیا به تا نه جدا کیږي، موږ له به راځي، نو په دنیا کې ته ده ته تکلیف مه ورکوه. تاسې به م لیدلي وي، موږ هم لیدلی دي چې کله خاوند د ښځې په مقابله کې کمزوری وي، لکه ښځه د مالدارې کورنۍ وي او خاوند یې غریب وي، یا خاوند ضعیفه شوی وي، بوډا شوی وي، د پیسو ګټلو نه پاتې وي او د کور ګزاره د هلکانو په ګټه باندې روانه وي، نو ښځه په دغه بوډاتوب کې کله چې د هغه خدمت او اعانت ته ضرورت وي خپله توجه د خپل خاوند نه واړوي. دا دومره خراب عادت دی چې د دې په وجه د جنت حورې داسې ښځې ته بددعایي کوي. په داسې وخت کې د خاوند خدمت خالص جنت حاصلول دي. نه خورې که ته د مالدارې کورنۍ نه یې، خو کله چې د خپل خاوند په نکاح کې راغلې ته اوس د خاوند ماتحتی د مور و پلار نه یې. اکثره خو داسې دي چې کله ښځه د مالدارې کورنۍ نه وي او خاوند یې غریب وي خپل خاوند ته پیغورونه ورکوي چې ستا نه مې خیر ونه لیده، زه د یوې نوکرې په شان ستا په کور کې ژوند کوم، ته د پیسو ګټلو نه یې، پیسې نه لرې. نه خویندو دا خبرې مه کوئ، په دې باندې الله خفه کیږي، په دې باندې محمد رسول الله خفه کیږي. تاسو د خپل خاوند اسلامیت ته ګورئ، د هغه اخلاقو ته ګورئ، د هغو پیسو او د هغو مادیاتو ته مه ګورئ بلکې اسلامیت ته ګورئ. تاسو خو یو وارې د ازواجو مطهراتو رضی الله عنهن مبارک ژوند مطالعه کړئ، یو وارې تاسو د صحابه کرامو رضی الله عنهم مبارک ژوند مطالعه کړئ چې هغوی د دنیا په لحاظ څه درلودل او څنګه ژوند یې تیروه. الله رب العزت دې زموږ په خویندو او میندو باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې د محمد رسول الله د ویناو پابندي وګرځوي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو دې وې د مینه لاحرا لمدینې خورا رڼا لمدینې د توحید د رنګینو ټوله دنیا لمدینې رڼا لمدینې رڼا لمدینې لاحرا لمدینې خورا رڼا لمدینې د توحید د رنګینو د
درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ابو داود او د ابن حبان حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی. عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نزجت في وجهه الماء. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله پاک دې په هغه ښځه باندې رحم وکړي چې د شپې پاڅي مونځ وکړي او خاوند هم ویښ کړي د مانځه لپاره. که خاوند یې انکار وکړي نو د خپل خاوند په مخ باندې اوبه وروشیندي تر څو چې هغه هم مانځه ته رابیدار شي. مطلب دا چې دومره نیک عمله بیبي وي چې په خپله هم عابده زاهده او تهجد ګزاره وي، په تلاوت او ذکر کې مشغوله وي او د خاوند هم د بیداره کولو کوشش کوي او د عبادت طرف ته پکې رغبت پیدا کوي. په شپه کې خپله اول پاڅي مونځ وکړي، بیا که خاوند پاڅېدلی نه وي نو هغه هم بیدار کړي چې مونځ وکړي. او آخره شپه چې د دعاګانو د قبولیت وخت دی، د الله رب العزت د قرب او مناجات وخت دی، د الله په دربار کې حاضري کوي، عاجزي کوي. که خاوند بیدار نشي نو صرف په وینا باندې نه پرېږدي بلکې بیا د هغه د خوب تښتولو دپاره او سستي ختمولو دپاره د هغه په مخ باندې اوبه ورشیندي. داسې ښځه چې هغه د دین په کارونو کې د خپل خاوند مرسته کوي، د دین او عبادت طرف ته یې رابلي، ډیره مبارکه ده او داسې بیبیانې به ډیرې کمې وي. د زنانو په مزاج کې د شپې د عبادت تصور په کم ځای کې د ډیرې کمې خویندې به چې هغه شپې پاڅي او تهجد وکړي. نن سبا موږ وینو په خپلو کورنیو کې حتی چې مونځ کول ورته ګران او مشکل دي، تهجد خو پرېږده، د خاوند بیدارول خو پرېږده، خپله مونځ نه کوي. یاد ساتئ خویندو، د قیامت په ورځ به د جهنم معامله انتهایی عجیبه وي او ډیره به سخته وي. خاوند به نیک او متقي وي، ښځه به فاسقه او فاجره وي، نو خاوند به الله جنت ته ولیږي او ښځه به جهنم ته. دا شان ښځه به نیکه او پرهیزګاره وي، خاوند به فاسق او فاجر وي، نو الله به ښځه جنت ته واستوي او د خاوند به جهنم ته واستوي. لکه چې الله فرمایي کل نفس بما کسبت رهینه، هر یو نفس به په خپل عمل کې گرفتاره وي. نه خویندو، تاسو هم د الله رب العزت د اوامرو پابندې شئ، د محمد رسول الله ویناوې واورئ، عمل پرې وکړئ. تاسو هم ورونو د الله د حکمونو او د محمد رسول الله د سنتو پابند شئ. لکه څنګه چې په دنیا کې یو ځای یاستئ، همداسې الله رب العزت په آخرت کې او په جنت کې تاسو سره یو ځای کړي. نو کومه ښځه چې په خپله هم دینداره وي او خاوند هم دینداری طرف ته هڅوي، په دې ښځې باندې د الله رحمت دی. خو کومه ښځه چې د خپل خاوند ناشکري کوي، خپله هم بېدینه، د خاوند دینداری ته هم توجه نه کوي، په هغې باندې بیا د الله لعنت او غضب دی. صاحب د کنز العمال د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما یو مرفوع حدیث را نقل کړی. عن ابن عمر رضی الله عنه مرفوعا لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې محمد رسول الله فرمایل الله پاک هغې ښځې ته د کرم نظر نه کوي، د رحمت نظر نه کوي چې د خپل خاوند شکر نه ادا کوي، او حال دا چې د خپل خاوند نه بغیر ګزارم نه کیږي. ستا خور خو د خاوند نه بغیر ګزارم نه کیږي، نو بیا ولې د خاوند شکر نه ادا کوي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وینا کې دا راغلی چې د الله رحمت په هغې ښځې باندې دی چې هغه د خپل خاوند شکر ادا کوي. که د هغوی په کور کې څه مالی کمی وي، اقتصادي مشکلات وي، نو په خپل خاوند باندې اعتراض نه کوي. داسې نه وایي چې ته داسې او داسې، یا خپل خاوند ته ووایي چې کاشکې داسې کور مو وی،
داسې اعتراض نه کوي چې خپل خاوند ته وایي چې زه خپل پلار په جهنم کې غورځولی یم، ډوبه کړی یم، زموږ قسمت خراب دی، داسې غریب خاوند را باندې اوړېدلی دی. داسې قسم خبرې اترې د قسمت نه شکایت، د الله پاک په تقسیم باندې نارضایي او دا ټول د ناشکري کلمات دي. د همدغې ناشکري په وجه محمد رسول الله په بل حدیث کې فرمایي چې په جهنم کې به زنانه ډېرې وي او وجه د ډېروالي یې څه شی ده؟ تاسې په تېرو خپرونو کې واورېدلې چې دا اکثر د خپلو خاوندانو ناشکري کوي. یاد ساتئ خویندې چې قسمت او تقدیر الله پاک د خپلو بندګانو دپاره د هغوی د حال مناسب ټاکلی دی. څوک الله غریب پیدا کړي دي چې صبر وکړي، د الله رب العزت د رحمت نه ناامیده نشي. څوک الله رب العزت مالداره پیدا کړي دي چې د الله د نعمتونو شکر ادا کړي، غریبانو، کمزورو او فقیرانو سره مرسته او کومک وکړي. که د خاوند شکریه نه ادا کوي نو د ښځې او خاوند په منځ کې به د ناشکري په وجه چیرته هم محبت او مینه پیدا نشي. بس د شکایت ژوند به وي، نو هلته به مینه او محبت چیرته وي؟ ژوند به ګران شي. د خاوند بدلول څه آسانه کار نه دی. د دې وجې نه د الله پاک د طرف نه چې څومره مقرر وي په هغې باندې شکر وباسئ، په هغې باندې راضي شئ. سبا به تاسو الله رب العزت جنت کې داخلې کړي. که د شکر بدله دنیا کې میلاو نه شوه نو آخرت کې به یقیني طور الله رب العزت تاسو ته درکوي او الله رب العزت به تاسو جنت ته داخلوي. خو داسې خویندې چې ګزاره وکړي، صبر وکړي، د خاوند په مسکیني او په فقر باندې دا به ډېرې کمې وي. الله رب العزت دې زموږ خویندو ته هدایت وکړي. همدارنګه د قیامت په ورځ به الله رب العزت د خویندو نه د دې نه وروسته چې د مانځه په باره کې ترې پوښتنه کوي، د خاوند په باره کې به هم ترې پوښتنه کوي. صاحب د کنز العمال د حضرت انس رضی الله تعالی عنه یو مرفوع حدیث را نقل کړی. عن انس رضی الله عنه مرفوعا قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اول ما تسأل المرأة يوم القيامة عن صلاتها ثم عن بعلها كيف عملت إليه. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به د زنانه نه اول د مونځ په باره کې پوښتنه کیږي او بیا به ترې د خاوند په باره کې سوال کیږي چې هغه سره دې څنګه معامله وه، معامله دې څنګه وه، خدمت دې ورته وکړه که په مقابل کې ودرېدلې، ښکنځل دې ورته وکړه، بدې ردې دې ورته وویلې. د حشر میدان چې زړه به څنګه پکې تنګ وي. د عامو مسلمانانو نه که نارینه وي او که زنانه نو هلته به لومړنی سوال د مانځه وي. تا خور مونځ کړی؟ که دې کړی په وخت دې کړی او که دې کړی په خپل مانځه باندې پوه شوې چې زه پکې څه وایم او څنګه کوم. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به د ټولو نه اول حساب د مونځ کیږي. که دا صحیح و نو نور اعمال به هم صحیح شي او که په دې کې څه اخوا دېخوا و نقصان و نو نور اعمال به هم همغه شان وي. الله څخه به بیا ناکامه وي. ښځې هم په مانځه کې کوتاهي کوي. په ځانګړې توګه زموږ هغه خویندې چې لا تر اوسه واده شوي نه دي په کورنیو کې دي، الله دوی ته قوت ورکړی خو سره د قوت بیا هم دوی مونځ نه کوي. بعضې خو دا بانې کوي چې د ماشومانو د وجې مې جامې پلیتې شوي دي. افسوس چې دا بهانې به بیا د قیامت په ورځ تاسو ته په کار رانشي. چې کله سزا ورکړی شي نو هلته به بیا معلومات وشي. نو زموږ خویندو ته په کار دی چې د مونځ پابندې شي. په کور کې مشرانو زنانو ته یعنې زموږ میندو ته دا په کار دی چې د اول وخت نه جنکۍ په مونځ عادت کړي. د عمر په اول کې د مونځ د پابندي عادت د تمام عمر باقي وي. خو که په دوی په ماشومتوب کې خپلې لورګانې او ورېرې د مانځه پابندې نه کړې، مانځه سره یې عادت نه کړې، نو دوی چې څومره لویېږي هماغومره به د دوی بې پروایي د مانځه سره زیاتېږي. الله رب العزت دې زموږ خویندو ته هدایت وکړي. الله دې د خپلو حکمونو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو پابندې وګرځوي تر څو الله دوی د جهنم نه وساتي او جنت کې داخل کړي. په همدې هیله درنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه.
ښاد بریالي او کامیاب اوسئ. استقبال کل مصطفی لمدینه نور د جهل پپلرونو دا کړی راتنګ دی نو انصار استقبال کل مصطفی لمدینه لاحرا لمدینه خرارنا لمدینه د توحید رنگینو جوړ دنیا لمدینه رڼا لمدینه رڼا لمدینه بس هم دلته لمنبر سره ملګری شو سنگر دا جهاد چغه کړه پورته د جنگونو پیغمبر په لړزه دنګې ماڼۍ شوې د کسرا او د قیصر د اسلام په توره ماتې دروازې شوې د خیبر مدینه